दा बयान द शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल लतीफ़ साहब रहिमहुल्लाह फ़ाज़िल दारुल देवबंद व सदर मुदर्रिस दारुल सरहद पेशावर। चा ډیر روزي وي चा کم وي चा پنځه موزونه وي चा ضرور دارنګه دا نقل شوی دی مړي لیکن زوم په دې دین کې مړی چې خښ شي ګویا کې یاد لري دا هغه راایستل دي هغه د خدای پیغمبر و عاشه و ټیک لیکن چې مړی خښ شي نو دا یاد لري د مړي دا توهین دی د مړي بې عزتي ګویا کې بلکې دا یې راځه کې مشکات شریف حدیث نقل کړی عقیده خو در کې نه چې خښ کې او بیا راوباسي عزیزانو دا ډېره ښه مسله ده خښ مړی چې راوباسي الله دې معافي وکړي واده رښتیا وایي زموږ څه عمل دی چې تې راوباسي خدای بر چې په کوم شکل دی په دې قبر کې ځکه د خدای ګویا کې دین دا و چې مه راوباسي آیا څه کې چې ته به هم ګویا کې غرق شي ورسره الله چې په کوم عذاب ګرفتار و دا سودخواره دا لور خور باندې پیسې اخیستونکي خلق دا د خدای ظالمان د تلي او د ګز دا راوباسي دغسې ډېره ښه ده په دې خاورو لاندې پرده پرده ده مه راوباسي ما عرض وکړه په راویستل خو یې دغه کنار عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها چې مدینې طیبې ته ګویا کې مدینې طیبې نه لاړه مکې معظمې ته حج په سلسله عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها د دې ورور عبدالرحمن پیژنئ عایشه صدیقه د مسلمانانو مور د حضور علیه الصلاة والسلام بیبي مبارکه د ابوبکر صدیق صاحب لور مبارک او د عبدالرحمن خور عایشه صدیقه نه ورسېدلې د دې په زمانه د غیبت کې د دې ورور وفات شو په حبشي نومي مقام کې د مکې نه بهر حبشي یو ځای و د مکې نه بهر هلته مړ شوی لیکن بیا د هغه مړی د حبشي نه څو میله مسافت کې بیا مکې معظمې ته مړی راوړی شوی او هلته مکه معظمه کې جنت المعلا کې بیا ښخ شوی عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها چې راورسېدله د خپل ورور مزار له ورغه د خپل ورور قبر ته ورغه قبر ته ودرېده امام ترمذي رحمت الله علیه د عایشه صدیقې رضی الله تعالی عنها د زیارت هغه حال نقل کوي چې ورور له ورغه نو ورور ته یې څه وویل ویل ورته ودرېده قبر ته ویې وكنا كندمان جزيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدع فلما تفرقنا كأن او د کوم صاحب دواده په سلسله کې چې دا انتظام جوړ شوی دی الله دې دا خادي په خیر خیریت سره انجام او اختتام ته ورسوي دا الله قانون او طریقہ او اصول دادي چې هر شی انسان ته ورکوي نو خیراتی ورکوي او بیا د هغې حفاظت کول انسان ته سپاري هر شی چې الله خو چې کله یې ورکي نو حفاظت بیا د بنده نه غواړي ایمان هم یو لوی دولت دی الله خیراتی را کړی دی خدای دې زموږ نصیب کړي تاسو کلي کې خرڅېږي خو نه که نه حاجي مونږ یې خرڅوو او څوک یې خرڅوي نه وایي ما دې په ایمان ووایي او ما دې قرآن ووایي په ایمان وایم مطلب یې دا دی چې دا تانیز ما نه دی اخیستی ګینې زما ایمان دې نه مونږ یې خرڅوو خو خدای یې نه خرڅوي بالکل خیراتی ورکړي او دا خره چې خرڅېږي نه ګینې هر چا به اخیستو نه څوک په ایمان څه کوي یعنې د دنیا هر یو شی خرڅېږي او مسواک باندې څوک څه کوي پراته دي که په ټکه 10 مسواک ورکوي څوک یې نه اخلي یوه رساله د امریکې په 10 روپۍ خرڅېږي او قرآن شریف 500 روپو ته راورسېږي او خدای دې خیر کړي انشاءالله په اتانې قرآن شریف به بیا اخلي نو څو خدای والی دي چې بیا قرآن شریفونه چاپ کوي چې څوک یې اخلي نو دا خبره چې خدای ایمان خرڅوي نه طریقه یې دا ده چې ابتدا کې بالکل خیراتی ورکړي څنګه کل مولود
फितरतिल इस्लाम। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई, हर बच्चे च पैदा कीगी, हर मासूम च देगीगी, और हर मासूम च दी दुनिया तक इब्तिदा के राजी यूलद अला फितरतिल इस्लाम। अगदा वल्ला वल खुदा वाइज मुसलमान पैदा को माँ फअबवाहु युहविदानी, मोर उपलाती या यहूदी जोड़ की, या ते नसरानी जोड़ की, या ते मजूसी जोड़ की, दादा मोर उपलार इख्तियार दा कि हर बला न जोड़े जोड़ो लेशी को जमा तरीका दादा चिदा इब्तिदा न इंसान से पैदा कोम न मुसलमान न पैदा खैराती और कही के ना बिया मोर उपलार खराब नसंगा कि अल्लाह ईमान खैराती और कही दारंग माशुमान खैराती और कही जातो दुनिया च राजमा के सोक बदल लयो माशूम खैराती कर लगी अवनो द चादा वस्त च सोक चाल ज़ेवर की या चाल औलाद वर की या दागदा ताकत की नीचे अगर जामन जोड़े निशी जोड़ो बिल्कुल खैराती वर की कुछ कल खैराती औलाद खुदे वर की नवर सर जांगो रास्तई जांगो खोर करनी तासो तो जांगो है नवर सर शीरिनी पुलई रास्तई नवर सर वर्णे रास्तई नवर सर दपस कलो दपार बोतल रास्तई नवर सर मचरदा नहीं रास्तई नवर सर द गर्मई दपार पके रास्तई वो बंदा जमा खुदुमर कारो चिज़े में दर्क उसका तासर गदीज़ी कदवी दाज़े पता ग्रानवी तब मचरदा नहीं उमरावड़ी तब वर्ला कीमती वर्णे जोड़े तब वर्ला जांगू उमरावड़ी तब वर्ला दशौदो द पारा बोतल उमरावड़ी तब दमोर हम दे हिफाजत के एक दाज़े दर तगरानी ठीक है माँ और कदा ज़े दर तगरान ली न बे जांगू भी और न बे मच्छरदानी भी और न बड़ा दुमरा शीरीनी भी न बी दुमरा डजी भी खुदा बस यो ज़े खुदा राको हम दगा से बाड़ी तोला बलुई दा खुशाली बकिनी दा से खुदे ईमान हम दर करे दे खुदे वाई जमाकार सिर्फ दादे ची ईमान में दर कर ददे दवर्णी इंतजाम बत पखपल के ददे द लिबास इंतजाम बत पखपल के जांगो बवल त पखपल जोड़े द ईमानम जांगोष्टा द ईमानम वर्णेष्टा अल ईमानु रियानुन रसूलुल्लाह फरमाई ईमान बरबन लगर दे जामन लरी वलिबासु तकवा द ईमान जामा परिजगारी दा तो बवरला द मुझ पर दुख जोड़ के दरोजे जामे बवरला जोड़ के मुंजू न बके तहज्जुद न बके और किस्म किस्म बखई बवर बांधे खेजे कथा ते ईमान ग्रानी न कीमती जामे बवरला जोड़े और कद ईमान कदर दर सरनी हम दर जड़े जामे बदवलता उसी बस हमदा से मुड़ बशे वो ईमान बदे कमजोर है खुदे ईमान वर कई खैराती खो हिफाजत द इंसान न बेवाड़ी खबर है ठीक है ना उस तासु ते और मिसाल वेम से तासु पे डेर खपोई से यो उस्ताद ने चागल चा अस खैराती वर्क जदा अस बोझ और दास्तास उस्ताद अस रवान के कोरता है बोझ नवर से गया चाहिए नवर ला चाना रावड़ी बस पा मूगी क्लक तड़ले दामाले की वर है उस्ताद सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम आज को खबे कना आओ जी खबे अगर चे वक़्त दा खुनन दरे मोरज दाओ पदे दरे मोरज की दा गरीब दुमरा कमजोर है तो चले गया मैं और तना चे कोई ना माँ को वरला के गया नजर उस्ताद वाले माँ को कि बस्ता आसरा न गया बमर लतर आवड़े मारे सब गया आवड़े वो तो खुदे बंदा माँ को मेहरबानी का अस में घर कर तो और दूर वाखम आखिर आवा ना चुकरी को
استاد وایي چې دغه استاد د اس قابل دی که نه دی؟ د لاس ورکول پکار دي که وجلې پکار دي؟ دا سړی مړول نه دي پکار چې بیړه د غر کشه دومره قیمتي شی درکړه نو ته ورته ګیا اوسه هغه به د دغه ځای نه ګیا راځي. اوس خدای مهرباني وکړه مونږ له ایمان راکړو الحمدلله خدای ډېر شکر دی. دومره مهرباني وکړه چې ایمان یې راکړ. اوس دا د ایمان حفاظت مونږ نه کوو ګیا ورته ناچو. د ایمان خپل خوراک دی. الایمان یزید و ینقص. ایمان زیاتی کېږي او کمیږي. نور مونځ کې نه روژه نیسي نه حج ته ځې چې مالدار هېڅ د نیکۍ کار نه کوي نو دا داسې مثال شو لکه دغه اس چې تا په موږي وتړلو ګیا ورته ناچې او خدای ته دا وایي چې خدای ایمان مې نصیب کړي او خدای ایمان مې نصیب کړي نو خدای به وایي ما خو دله نصیب کړی دی اوس ته زور خو لګوه که نه. هر انسان ته خدای جسم ورکوي او د هغې حفاظت به انسان په خپله کوي. خدای دومره لوی حکیم دی. اس کار بے طریقے نہ دے. گاڈ از دا ٹیچر آف آل مینکائنڈ. دا تمام دنیا استاد دے. گیر آگے پورے انسان تو ورکئی نہ چې ترسو انسان دا گیر حفاظت کولے نشي. ٹھیک ویم کنا گیر آلو ورکئی چې انسان دا گیر دا حفاظت قابل شي نو دا فرشتو توائی چې اسے روانه کی یعنی ورکوٹوالی کے والے نہ ورکو. اگر پورے انسان کی شہوانی جذبہ نہ پیدا کئی چې ترسو پورے انسان دا خزے دا ساتلو قابل نہیں. ٹھیک ده کنه چې انسان د هغې قابل شي نو خدای وایي اوس د واده قابل شو ښځه ورته وسپارئ او که نه دا د ابتدا نه همدغسې باړي تولایي نو خدای وایي د ښځې انتظام دله مه کوئ ځان له به هم شر جوړ کړو بل له به هم شر جوړ. څومره لوی حکیم دی. لویږي 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 چې هغه بلوغ ته ورسېږي نو خدای وایي اوس واده سنت دی د دپاره واده وکړئ. دکې غیرت پیدا شو دکې جذبه پیدا شوه دکې قوت پیدا شو. اوس دا د ښځې کنټرول کولی شي نو ښځه ورته وسپاري. اوس چې لوی سنډایي او ته ورته ښځه وسپارې او هغه کوڅو کې ګرځوي نو د هغې خدای خو ذموار نه دی. معلومه دا شوه چې دا اهل د ښځې د ساتلو نو. نو عرض مې کولو چې الحمدلله چې ایمان خدای مونږ ته راکړی دی. او ایمان څه شی دی؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. دا دواړه ډېر پاک مېلمانه دي. وایي رحمان بابا فرمایي دا ډېر لا اله الا الله محمد رسول الله دا ډېر پاک مېلمانه دي چې دا هسې پاک مېلمه کور ته بیایي چې دا هسې پاک مېلمه کور ته بیایي اول غوله پاکیزه کړله خاشاکه. اول ورته سینه صفا کا بیا دغه پاک مېلمه ته دعوت ورکوه. لا اله الا الله محمد رسول الله. دومره کمزوري مېلمانه نه دي چې داسې پاک مېلمه کور ته بیایي اول غوله پاکیزه کړله خاشاکه. تند ځمکه زړه د تخم باران اوښکي تند ځمکه زړه د تخم باران اوښکي لکه نخل به سرو کاږي له خاکه. ته چې خیال د مالو سر کړي عاشقۍ کې عاشقي داسې کله د کاواکه. عاشقان د یار د سپیو نظارېږي ګنې ما د رقیبانو څه پروا که. زه د رقیبانو پروا نه ساتم او دغه سپو ته ځکه ډوډۍ اچوم چې دا ما د یار کوڅې ته پرېږدي. ګنې زه په سپو سپم مونږ دې ګېډې ته صرف دې وجې نه ډوډۍ ورکوو چې دا مو د یار خدمت ته پرېږدي چې د خدای بندګي وکړو. ګنې دې سپي ته نو ډوډۍ اچول نه دي پکار خو چې ډوډۍ دې ته ناچې نو مونځونه به پسې کې تهجد به پسې کې. عاشقان د یار د سپیو نظارېږي ګنې ما د رقیبانو څه پروا که. زه د رقیبانو څه پروا نه کوم. مطلب مې دغه یو ټکي کې چې دا هسې پاک مېلمه وه کور ته بیایې نو اول غولی پاکیزه کله خاشا. تاسو مسلې ډېرې اورېدلي دي انشاءالله اورئ به خدای مو زړونه صفا کوئ چې امین. زړه چې څو پورې صفا نه محبت نه پیدا کېږي او چې محبت پیدا نه شي نو هغه کې اطاعت چېرته راځي.
دا هر چیز ابتدا د محبت او د مینې نه کیږي. الله دې په مونږ کې مینه پیدا کړي. زما د پښتو یو شعر دی وایي که څوک وایي مینه نشته په دنیا که څوک وایي مینه نشته په دنیا د هغه سینه کې زړه نشته صفا په مخې کې د محاکس لیدی نشي په مخې کې د مخ عکس لیدی نشي هسې نه چې وایې مخ نشته زما یو سړی دی تیغ نه چې ګوري بل یار ته وایي چې یار زما مخ نشته نیکبخته تیغ نه چې مخ نه ښکاري ته آینه مخ ته ونیسه نو تا ته به خپل مخ ښکاره شي. الله دې زموږ زړونه صفا کړي. د ایمان مرکز چې کوم دی هغه زړه دی. د ایمان مرکز دی هغه زړه دی. یو تار رغلی دی د لا اله الا الله نه او بل تار رغلی دی د محمد رسول الله. تاسو به خبره پوهېږئ که نه؟ بس دا خبره به زه ستاسو منځ کې سپړم او نور مو کړوم نه، خو زه به داسې ویم چې تاسو به نه یې اورېدلي. ښه انشاءالله زه داسې ویم چې به تاسو نه یې اورېدلي. هسې هغه کیسې چې داسې یو دغه روان و دا ماله خوند نه را کوي او نه دا زما طریقه و اصول. زه یو فلاسفر غوندې یم او فلسفي خبرې مې دي. الله دې پکې خیر واچوي. وایي چا دا دو تار دی. یو دے لا الہ الا اللہ بل تار دے محمد رسول اللہ او دے بلف تم دو تار راغلی دی. دا بلف شکل او دا زرک شکل ہو بہو یو شے. دا بلف شکل مخلوطی دے او دا زرک شکل مخلوطی دے. دا گازر پا شکل باندے یو خواہ لگی دلی دا دا ملکن سرا د ملکن نه دا ګرمه بجلی راځي او بل خپل لګېدلي د ارض سره ځمکې سره دا د ځمکې نه بجلی راځي. یو زمونږ معشوقه د لا اله الا الله ګرم تار دی که لاس ورسره لګې بس کېږي. خدای موسی علیه السلام وایي زه لږ ګورم او لن تراني زه د لیدو قابل نه یم که ګوتې دې راوړې بس تېز دی. خدای دومره ګرم دی تېز. ان عذاب ربک لشدید ان بطش ربک لشدید ډېر سخت. او بل ګرم تار دی چې هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه وایي واقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین. مونږ کوئ او تاسو مشرکان کیږئ ما. مطلب د خدای دا دی چې زما وخت په بل دی کې خرڅ کړې نو دا ښکار د مشرکانو دی نه ته مشرک شوې. رسول الله پرې ورو ګرمي د هغې ګرمۍ دفع کوي وایي یا الله په یو مونځ کافر کوما. رو 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 خو مزه مزه سوالونه کوي چې که په یو مونځ ته کافر کوې او مشرک کوې خو بس ټول کار به ختم. اوس دغه خیر دی بجلی ته زمونږ ضرورت نشته ستاسو شول. دغسې کسان چې ناست دی اخېږي لوډ سپیکر ورباندې شول بار د اواز ضرورت نشته. او داسې مېلمانه په کار هم نه دي چې هغه مولود شریف کې کښېني نه هغه چې کدو سري. داسې وخت کې داسې مېلمانه راوستل په کار دي چې هغوی دلچسپي د دین سره. الله دې مونږ په نیکانو کې شمار. رسول الله سلام فرمایي چې څلوېښت تنه په یو ځای کې جمع شي که نه 40 تنه نو هغې کې ضرور یو مستجاب یو داسې سړی پکې ضرور وي چې دعا په خاطر زمونږ ګناهونه معاف. څنګه چې د ایمان خیراتي را کړی دی او په خیرات دې عادت کړي خدای جنت به هم دله خیراتي غواړي. مونږ دومره کار نه شو کولی لکه څومره چې ته وایې او نه رانه کېدی. عرض مې کولو چې دا د خدای پاک دومره لوی شان دی چې هغه فرمایي لا تاخذه سنة ولا نوم. لا تاخذه سنة ولا نوم. نه په هغه باندې خوب راځي او نه پې پرکالي راځي. د خدای داسې شان دی الله دومره لوی دی چې نه پې پرکالي راځي او نه اوده کېږي او نور باندې خوب راځي. هو الحي القیوم. ہمیشہ ہمیشہ دا پارا قائم و دائم دے. چرم پاغ باندې خوب ناراضی او نہ ناس تکی مسلسل پخپل کار کے لگیا ہے. دومره لوی شان دی چې زمیندار غنم را واخلي او دغه خدای ته یې غورځوي.
دا د بیوقوف سړي کار دی چې سړی قیمتي غنم راواخلي او بیا د تخم غنم خو ډېر قیمتي او هغه غنم راخلي او په خاورو کې غورځوي. دا بیوقوف نه د خدای بنده خاورو کې که سټیل دی کېښود هغه اوسپنه هم خوري. قیمتي نه قیمتي څیز په دې خاورې کې کېده نو خوري. ته دومره بیوقوف یې چې غنم خاورو کې غورځوي. خدای وایي او بنده دا چل درته ما ښودلی دی او ما ته پوه کړی. دا دې ته شعور ویلی شي. دا قدرتي شعور دی چې بعض خلکو ته الله تعالی ورکړی دی او د انسان تجربه یې داسې قایمه کړې ده چې ته ما ته یو شی وغورځوه زه به بیا زرغونوم. دا د غنمو دانې انسان ځمکه کې وغورځوي بیا یې پرکي وایي خدای فرشتې راواستوي لاړې شي. دې زمیندار دا غنم ما ته غورځولي دي که چېرې ما ته یې نه غورځولی نو د کندوکې پراته نه هلته به زرغونې شوي وي. ځئ لاړ شئ دانې یې کوي هسې نه چې زمیندار یې پاس پتموي چې زیله به یې راوخېږي دا په لاندې روانه شي نو بیا به یې څه کوي زیلې بیا نه هغوی چې پاس راوکړي. او چې کله غنم وشي بیا وایي یا خدایه نور دې څو کل خوا زما غنم دې زرغون. خدای وایي نه لږ شان ځمکه وکړه کوم غنم چې تا کرلی دی تر څو مې چې هغه غنم څښا کړی نه وي تر هغې پورې نور غنم ما درکړي نه دي. تا غنم مې لاندې څښا کړی او دا 100 غنم چې په یو زونډي کې دي دا زه د ځانه درکړم. کنې تاسو وګورئ چې کوم غنم تاسو کرئ نه لاندې پروتي ګني او که غنم نه وي نه دا د غنو ټوټې خو تاسو یې نه کنه چې کومه ټوټه تا کرلي هغه لاندې پرته وي قیامت به شي هغه به پرته وي. خدای وایي ستا ټوټې سره زما کار نشته خو وابتغوا الیه الوسیله مانا څه چل ول جوړ کړه بس ګني دې کېښودل نور د ځانه زه ګني در کوم ستا ګنی خو لاندې پروت دی. دې ته خدای ویلي اوبه هغه ځای نه راپرېږدې مونږ د خدای پاک په انعاماتو فکر نه دی کړی. اوبه راپرېږده او زمیندار بېلچه په اوږه ایښي او په منډه منډه راخطا دی هغوی ورپسې ټیک را روان دي. وایي دا زمیندار غریب پټۍ پاڼه کي که ورخونه وتړي تاسو به ورپسې راځئ ښه نو اوبه ورپسې روانې که اوس هغه د هندو جنازه شوه ویل چې مونږ نه ځو نو اوس ختم به ورته کوې چې راځئ استاد اوبه نه راځي. ټیکې پوه کړي دي که نه زما بنده تنګوئ به نه پخپله به ورپسې راځئ ښه هغه ځای نه اوبه راپرېږده بس ته خپل پټي ته ځان رسوه اوبه به درپسې روان. اوس دغه غنم چې تا وکرلو یا الله دا غنم پکې تا د پاسه نه کېښودل که د لاندې نه دې پکې وروخېجول دې ډنډۍ کې خو د غنم دانه پاس خطی نه شي. یا الله دا دانې دې د پاسه کېښودې او که د لاندې نه لاړې. و بنده دا تپوس مه کوه ته خو دې خپل غنم ته وګوره داسې شکل مې ورکړی دی داسې شکل یې ورکړی دی چې مارغه پې کیني نه هغه ډکې خوځي کوزي که نه که چېرې دا ورته نیغ ولاړ وی او تاسو ته یوه دانه کور ته وړی وی په دې ګرانۍ کې نه زه څوک داسې زونډی یې ورکړی چې لیشې پکې دي چې مارغه پې کیني نه او که کیني نو خوځي را خوځي به نظر به پاسي. دې ته خدای ویلی شي. تاسو کلي کې څوک غنم جوړوی شي ټوله دنیا دې ورته اوس جرګه شي چې یا خدایه زه له غونټې نور راخېږومه او ورځې ته مې ضرورت ته راوبې خېجوئ بس وایي ما ښکته کړی دی اوس تاسو ټول خلک را جمع شئ که تاسو د ځایه وخوځولو نه زه په خدای نه مجاز تګ وخوځوئ او سهار له به یې ښه د مزې راوخېږي. د ورځې څادر چې خور کړي سړی توبې وباسي چې خدایه دا به رڼا کېږي څنګه چې غر شي مسې بیا څادر نه مسې چې بیا ګورې ټوله فضا دله ګرد آلود کړي. دې ته خدای ویلی دې ته د انسان وس نه رسي. دا غنم پاس نه کېدی کله تپوس مه کوه ما غنم درکړه ستا د کوشش قدر مې وکړه تا چې کوم خدمت کړی او څه دپاره دې کړی او ما د هغې قدر وکړه ما غنم درکړ. دا غنم تا خاورو کې صرف دې له غورځولي وو چې دا زرغون شي ما زرغون کړه او د یو دانې بدله کې مې 100 دانې درکړي. او بنده تا خو دا وی چې خدایه ماله 200 منه غنم راکړه خو تا چرم دا نه دي ویلي چې ماله بوس هم راکړه. څوک دا سوال کوي دا بوس خدای د ځانه نه ورکوي دا خیراتي ورکوي که جي دا ولې وایي و بنده تا سره خو د خپلې ګېډې غم دی خو ما سره ستا د ګېډې م غم شته او ستا د دې څاروي م را سره احساس شته. تا په دې غوی باندې دا کلبې کړي دي دا پټي دې اړولي دي و د خدای بنده دې غنمو کې خو تا غله یو دانم نه ورکوې ما ته پته ده نو دا غنم به تو وخورې او ستا د څاروي انتظام مې د ځانه وکړ بوس دې څاروي ته اچوه غنم ته خوره. دې ته خدای ویلی ټیک ده که نه
غنم خو ته غوښه نه چې هغه غریب هم در سره کار کړی دی او دا د دروزې کولې چې تاسو ګورئ دا خو د دروزې برکات دي دا دروزې کولې مو لیدلې یا ماشیني غوندې دا اوس خو یې د ځانه نه ورکړي بعضې ځایونو کې کتبې لیکلي دي په د دروزې په هغه ډکو باندې داسې ښکلي ښکلي ښکاري دا خدای د ځانه نه ورکړي دې ته خدای وایي هندوانې چې کرې حیران بشي چې خدایه دا ستا عجیبه غوندې کارونه دي تاسو وطن کې به هندوانه وي که کله چې هندوانه کوي زمیندار وایي یا الله دا یو سیر تخم مې پیدا کړی دی یا الله که دا ضایع شو نو څه به کومه خدای ورته وایي و بنده خفه کېږمه دا تخم ما ته ګزار که زه به درله نجیه چې نه چې ضایع نه شي دومره عجیبه غوندې کار دی چې کوم شی خو خدای جوړ کړي نو دنیا ته یې سره د فارمولې هستئ اوس دا حکیمان ډاکټران چې یو ګولۍ جوړه کړي نو نسخه نه ښایي چې ګنې ما دې نه جوړه کړې ده هسې نه چې بل زده کړي ټیک ده که نه خو د خدای عادت دا نه دی الوچه ده چې په تا ښه ولګېده وایي جي دا خو ډېره ښه ده وایي زړی مه غورځوه دې کې مې هغه شی ایښی دی چې د څه نه یې جوړو ام چې د وخوړو در باندې خوږ ولګېده وایي غورځوه ام د خوښ وي نو هغه شی دې کې دی دا ام وکړه نو دا به درله بیا لوی بوټی جوړ ټیک ده که نه کم شی چې خورې نو هغه تخم یې خدای هغې کې ایښی چې دا بنده به ورپسې بیا کم ځای ګرځي دا شی یې خوښ شوی دی نو خدای وایي چې کم شی وخورې نو هغه پکې پروت دې ته خدای وایي دغه زړي زمیندار په ځمکه باندې ګزار هغې نه یو زیله روانه شي لوی جولغ روان لویه زیله خوره شي کله چې دا هندوانې ونیسي نو یو زړي لس او دولس هندوانې نیولي هندوانه چې په منځ باندې ماته کې پکې سیر او دوه سیره اوبه وي سیس حیران دی عقل حیران دی چې یا الله دا د کوم ځای نه راغلي 3 فوټه که ځمکه وکنې نو صاف کې اوبه په ځمکه کې نشته او دا دومره قدرې لیبل لګېدلی ټیوبویل او دا دومره اوبه د هندوانې ته راکاږي دا قدرت نه دی کمال نه دی دغې هندوانې ته دا 2 سیره او 3 سیره اوبه راشي په منځ یې چیني مې کېناول د زمیندار سترګې په هغه خپل تخم باندې لګي چې ماته یې کړي نو مخې زرا خپل تخم وویني او هلکه هغه شی خو پکې دلته راووتو دا جادو نه دی وایي سنما له څه دی وایي زه ته عبرت حاصلوم باړي ته ولا عبرت نفرت نشته رامتوب دی که عبرت حاصل که عبرت حاصلوي هندوانې ته کېنه لویه سنما ده که نه لویه سنما او جلدار خان هغه زړی چې مونږ هلته کرلی خو دلته راووتو کرلی دی هغه راتله چې هندوانه دی ماته که اوس دا منتریان به تاسو نه یي کتلي یوه ګړۍ ماته کړي هغه به یې پټۍ صندوقونه سپړي یو صندوق کې دا وایي لوی کمال راشئ د خدای دا کمال وګورئ او کوي د چا د یو شنفرت خوار زمیندار په لاس باندې هغه زړي وغورځوي وایي اوس ګوره منتر هغه زړي او زمینداره تا سره د خپل یو زړي غمو یوې زړي نه مې لس هندوانې درکړي او هرې هندوانې کې مې دومره تخم درکړو چې ته به پرې خوشحال وې د دې یوې هندوانې تخم کېده دا هم درله کافي یو ځل یې کرلی دی مغز یې تو وخوره پوټکې خر ته واچوه دا غزینو نه ځان له جونګړه جوړه کا دې ته خدای وایي وای ځان دې بې مکان که مونږ له جوړ دې مکانونه کل ځان دې بې مکان که مونږ له جوړ دې مکانونه کل چاله دې جونګړو چاله جوړ دې بلډینګونه کل یا الله ځان له خو نه مکان لري او نه ځان له دا سپوږمۍ دی جوړی او مونږ دپاره چا له بلډینګونه جوړی او چا دپاره لوی لوی مکانات تیارې د انسان د طبیعت او د انسان د خواهش مطابق کار چلی او خپل ځان له مکان نه لري دا خبره چې مکان یې نشته کنې نن به احتجاج ورته کېدو چې جي ګوره ولې ګرانه ده او غنم ولې ګران دي خدای وایي زما کور تاسو ته معلوم نه دی چې ځان دی کې احتجاج ته څوک پرېږدي نه چې څوک راله راشي دروازه مې ټکوي هر ځای کې زه یم بس ما ته سوال کوه زه کوم خدای دې زمونږ ځان سره تعلق پیدا کړي وایي داسې کار خو نه کوي داسې عجیبه کار خو نه کوي زلیخا 100 کاله یوسف علیه السلام پسې جاړي هېڅکله ورته یوسف علیه السلام په لاس نه ورځي د سر ویښتې سپین شول غاښونه یې ووتل خپل حسن و جمال یې بلکل بېکاره شو بهر جونګړه کې ناسته ده او خپل خدای یې غېږ کې نیولی دی ورته ژړا کوي خپل خدای ته وایي او زما خدایه 80 کاله وشو چې زه تا ته سجدې کوما
تمغه کی نیولې تا ته خواري او مینت او مزدوري کوما و زما خدا تر اوسه پورې د ما سره یوسف علیه السلام ملاو نه کړ تاسو ما ته د یوسف علیه السلام اونه خو بوت ته خدای ته آواز نه کوي وای دلم بردی و دلداری نہ کر دی غم دادی و غم خواری نہ کر دی